پاکستان د افغانانو لپاره له انګریز هم بدتر دی. د محمود خان اڅکزي جالبې خبرې. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو له تاسو څخه هیله کوو چې دغه ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ او دغه ویډیو زیاته شیر کړئ. د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي انګریزانو به پښتنو ته د کرښې دواړو غاړو ته د تګ راتګ اجازه ورکوله، خو پاکستان یې نه ورکوي. هغه وایي که پاکستان همداسې غیر قانوني اقداماتو ته دوام ورکړي، پښتانه به بغاوت ته مجبور شي. هغه همداراز وویل که پاکستان وغواړي افغانستان سولې ته رسیدای شي، خو پاکستان مرسته نه کوي بلکې لا خنډونه جوړوي. د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي دغه څرګندونې چمن کې د پاکستان لخوا د لارې بندولو او پښتنو وژلو په غبرګون کې د یوه رسنیز کنفرانس پر مهال وکړې. ښاغلي محمود خان اڅکزي وویل پاکستان د زموږ حوصله نه ازمایي، نه مو ډیورنډ منلی او نه اغزن تار منو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او پښتون سیاستوال محمود خان اڅکزي په چمن کې د پاکستان او افغان ځواکونو نښتې ته په اشاره وویل د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشت قومونه په کرښه او اغزن تارونو نه سره بیلیږي او په وینا یې پاکستان د دوی ترمنځ د بیلتون کرښې نه راکاږي. هغه په یوه تازه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان وایي د اغزن تار غځولو نه یې موخه د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی دی وویل دا ټولو ته معلومه ده چې ترهګر څوک، څنګه او څه وخت اړوي راړوي او په خبره یې پاکستان پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار غځولو سره هڅه کوي تر څو پښتانه قومونه سره بیل کړي، خو پښتانو نه ډیورنډ کرښه منلي او نه به اغزن تار ومني. اڅکزي وویل دوی د پاکستان پر دې کار چوپ نه پاتې کیږي او ټول پښتانه به یو ځای د پاکستان د دې غیر قانوني کړنو مخنیوی کوي. د یادونې ده چې پاکستان پر ډیورنډ پرڅي کرښه د اغزن تار لګولو کار خلاصولو ته نږدې دی چې تل د کرښې دواړو غاړو ته د میشتو قومونو له غبرګونونو سره مخ شوی دی، خو په دې اړه د افغان حکومت چوپتیا خلکو ته ګڼې پوښتنې او اندېښنې راپاڅولې دي. درنو کتونکو له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ، همدارنګه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.